محمدلا ومصليا ومبسملا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. محترم مسلمانان ورونو، زنن تاسو ته د اخلاقو په اړه باندې یو څو لنډې او مختصرې خبرې کول غواړم. نو تر ټولو نه مخکې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مسنونه تحفه درته وړاندې کوم چې هغه عبارت ته له سلام څخه او درته وایم چې السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. محترم لیدونکو، نن سبا په عرف کې د اخلاقو مطلب دا اخیستل شوی دی چې اخلاق دې ته ویل کیږي چې یو انسان له بل انسان سره په خندا او خندرویه ملاقات وکړي او یو انسان له بل انسان سره د محبت اظهار وکړي او یو انسان له بل انسان سره په نرمۍ خبرې وکړي. خلق دې ته اخلاق وایي. لیکن دا خبره یادول ډیره اهمه ده. که چیرته شریعت ته نظر وشي، د اخلاقو مفهوم ډیر وسیع او عام ده. محترم لیدونکو، اخلاق د ایمان یوه لویه شعبه ده. اخلاق یوازې په دې مفهوم کې نه ده منحصر چې یو انسان د بل انسان سره د محبت اظهار وکړي او یا په خندا سره او یا نرمې خبرې ورسره وکړي، بلکې اخلاق په حقیقت کې د زړه کیفیت، د زړه د کیفیت نوم ده. چې کوم جذبات او خواهشات را پیدا کیږي د هغه نوم اخلاق ده. بیا ښایسته اخلاق کوم دي؟ د هغه جذباتو کې اعتدال راوستل هغه ښایسته اخلاق دي. او بد اخلاق هغه دي چې د انسان په زړه کې خراب جذبات او غلط خواهشات پیدا شي. نو د شریعت یوه مهمه برخه دا ده چې دغه انسان د خپلو اخلاقو اصلاح وکړي او دغه جذبات او خواهشات په اعتدال کې راولي. او که چیرته د دغه اخلاقو په اعتدال کې څه کمښت او زیادت راشي، نو دغه انسان اخلاق خراب دي، نو اصلاح ته بیا ضرورت ده. که چیرته موږ او تاسو وغواړو چې خپل اخلاق نیک او پاک کړو، نو طریقه دا ده کومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره اختیار کړې وه، هغه نیک صحبت دی. الله عز وجل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت په نتیجه کې کومه چې د صحابو کرامو سره غوره کړې وه، د صحابو کرامو اخلاق اعتدال ته راوستل. صحابه کرامو خپل نفسونه نبی علیه الصلاة والسلام ته حواله کړل او خپل ځانونه د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر کړل او اصلاح ته وړاندې کړل. او دا عهد یې وکړ چې مونږ هم د نبی علیه الصلاة والسلام نه څه اورو او د نبی علیه الصلاة والسلام په کوم عمل باندې وینو، هغه به موږ په خپله زندګي کې د هغه اتباع کوو. نو ورو ورو د سرور عالم صلی الله علیه وسلم د تعلیم او تربیت نتیجه دا شوله چې په کومه اخلاق نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړی، همغه اخلاق په صحابه کرامو کې هم پیدا شول. محترم لیدونکو، په زمانه د جاهلیت کې به چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نوم چا واورېده، نو هغه به ټول رپېدل او دا به ویل چې که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په غصه کې راشي نو زموږ به خیر نه وي. آن تر دې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د غصې په وجه یو وارې له کور څخه راووت او دا یې وویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کړې ده او نوی دین یې راوړی دی او مخکینی دین غلط ثابتوي، نو زه ځم د نبی علیه الصلاة والسلام سر قلم کوم. خلاصه دا چې تر نبی علیه الصلاة والسلام رسیدو پورې
الله جل جلاله کلام یې واورېده. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زړه کې انقلاب راغی او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زړه د اسلام کور جوړ شو او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضر شو او د نبی علیه الصلاة والسلام په صحبت کې باقی پاتې شو. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له حد څخه وتلې غصه د نبی علیه الصلاة والسلام د تعلیم او تربیت سره معتدله وګرځېدله ان تر دې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین او خلیفه جوړ شو، فاروق اعظم جوړ شو، د 10 مبشره څخه وګرځېده، د عدل او انصاف نمونه وګرځېده. محترم لیدونکو، یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې د جمعې خطبه ورکوله. د ناستو کسانو څخه سوال وکړ، د ناستو کسانو څخه یو صحرایي جواب ته ولاړ شه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل که چیرته ته د خپل لارې څخه کوږ شي نو موږ به دې په خپله توره سره راسم کړو. دا خبره هغه چاته کیږي چې نیمه دنیا باندې حکومت کړی دی، خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دې خبره باندې غصه نشه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله شکر ادا کړ. به هر حال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه غصه چې په زمانه جاهلیت کې ضرب المثل و د سرور عالم صلی الله علیه وسلم په صحبت او تربیت سره هغه غصه معتدله وګرځېدله. همدې ته حسن اخلاق ویل کیږي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې په خپلو جذباتو کې اعتدال راولو او ځانونه د ښو اخلاقو څښتنان وګرځوو. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.